د بلخ ولایت د کشندي ولسوالۍ د احصایې او نفوسو د احوال د سب مدیر وایي په 1402 لمریز کال کې دغه اداره توانېدلې چې څه باندې 2600 تن ته د هویت تذکرې ویشلي. هغه زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ته مستثنا او نوې تذکرې وویشي. با تعداد 2653 شهروند خود ما تذکره تابعیت توزیع کردیم که مبلغ 5,88,000 افغانی عواید از این قیمت توزیع تذکره ما برای دولت تحویل دادیم که اسنادش هم مکمل به دست داریم. له بلې خوا هغه ډاډ څرګند کړ چې دغه ریاست به د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ته پر وخت خدمات وړاندې کړي او له هغوی وغوښتل شول چې د زیږون د سن د هیواد د هر وګړي د هویت کارت دی او په ترلاسه کولو کې جدي هڅې وکړي. ما برای هموطنان خودم به اطمینان میتونم دیگه بسیار این دروازه ولسوالی برایشان باز است، همیشه اینجا بیاین، هیچ کسی مزاحمت نمیکنه، هنوز راهنمایی میشه، بس شعبه ما میارن و ما با خدمتشان آماده هستیم که برایشان از راه اصولی نه غیر اصولی برایشان کار بکنیم و خدمت بکنیم. د یادونې وړ ده چې کشندي ولسوالۍ له مزار شریف ښار څخه په 96 کیلومترۍ کې پرته ده او 120 کلي لري چې په دې ولسوالۍ کې ټول ټال 142,000 وګړي ژوند کوي.